سلامونه، وخت مو بخیر. شبیر سلیمی یم د هندبوک جرمني له پاڼې ستاسو په خدمت کې یم. د جرمني په پارلمان کې له ډېرو ناندریو او بحثونو وروسته د برګرګرد طرحه تصویب شوه. هر هغه څوک چې په جرمني کې د هر دلیل له مخې کار نه کوي، جاب سنټر ورسره مرسته کوي چې پخوا د دې مرستې نوم د بیکارۍ دویم ډول پیسې و، چې دا یې د اخیستونکو لپاره یو مناسب نوم نه بلل کېدو او همدا سبب شو چې د نوم ترڅنګ په ځینو شرایطو کې هم بدلونونه رامنځته شول. لومړی موضوع دا ده چې تقریبا 50 یورو د دې مرستې اندازه زیاته شوې ده. د بیلګې په توګه هر مجرد کس چې یوازې ژوند کوي 502 یورو به ترلاسه کوي او هغه کسان چې د ښځې او میړه په توګه یو ځای ژوند کوي تقریبا هر یو ته 441 یورو ورکول کیږي. او د ماشومانو د پیسو اندازه د هغوی په امر پورې اړه لري چې اندازه یې له 318 یورو تر 420 یورو پورې ده. په برګرګلډ کې بله مهمه موضوع د شخصي سرمایې مسله ده. که یو څوک بیکاره کیږي او یا هم نشي کولای کار وکړي، که غواړي چې د برګرګلډ پیسې واخلي، د دې مرستې د ترلاسه کولو په لومړي کال کې دوی مجبور نه دي چې خپله ټوله سرمایه اول مصرف کړي او بیا دا پیسې له دولت څخه واخلي چې پخوا همداسې وه. چې پخوا مو شخصي سرمایه تر 2000 یورو ډیره وه، لومړی مو باید هغه مصرف کړی وای او بیا مو د دې مرستې د اخیستلو غوښتنه کړې وای. اوس که یو کس تر 40,000 یورو پورې سرمایه ولري او د کورنۍ هر غړی 15,000 یورو پورې شخصي سرمایه ولري، اړ نه دي چې لومړی خپلې پیسې مصرف کړي او بیا د دې مرستې غوښتنه وکړي. تر یوه کاله پورې دوی بیا هم برګرګلډ اخیستلی شي. بله مسله د هغو کسانو ده چې دلته اوس بیلډونګ کوي یا هم وایټر بیلډونګ یا هم ښوونځي ته ځي. د دې ترڅنګ چې برګرګلډ اخلي، کولی شي تر 502 یورو پورې کار هم وکړي او دا مرسته هم ترلاسه کړي. بله اسانتیا او بدلون دا دی چې که تاسو له جاب سنټر سره همکاري ونه کړئ، د پخوا پر پرتله مو پیسې نه کمیږي. که په نه همکارۍ تاسو محکوم شئ، یوازې تر 10% پورې ستاسو پیسې کمولی شي، خو له دې زیاتې په هیڅ ډول هم نشي کمولی. که بیا هم په دې اړه پوښتنه لرئ، کولی شئ موږ ته د ایمیل او یا مسنجر له لارې خپلې پوښتنې راولېږئ. تر بیا ښه وختونه.